د پاکستانی ریاست انصاف زرداری پارلمان کې خو علي وزیر او موسی داوړ په زندان کې دي. د پاکستان د پارلمان په پرونی غونډه کې د پارلمان د مشر په غوښتنه دوه نیول شوي سیاستوال له زندان څخه پارلماني غونډې ته رابلل شوي وو، خو د پی ټي ایم او د پارلمان دوه غړي علي وزیر او موسی داوړ په زندان کې دي. دوی دغه غونډې ته نه دي بلل شوي. د معلوماتو له مخې د پارلمان د مشر پر غوښتنه پرون دوه سیاستوال د پاکستان هیواد پخوانی ولسمشر محمد آصف علي زردالي او سعید رفیق له زندان څخه پارلمان ته راوستل شوي وو او د پارلمان په پرونی جوړه شوې غونډه کې ګډون کړی دی. ویل کېږي د پاکستان په پارلمان کې پرون یوه مهمه غونډه پیل شوې ده چې په دې غونډه کې د پاکستان پر کلنۍ بودیجه ژور بحث کېږي او منظوري به یې هم کېږي. د پارلمان یو شمېر غړي په کلکه وایي د پارلمان مشر ته پکار وه چې پرون یې د وزیرستان د خلکو استازي هم په دې غونډه کې حاضر کړی وی، خو په روغ لاس یې ونه غوښتل چې علي وزیر او محسن داوړ دې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو ویلي دي چې د څو ورځو راهیسې په ګډه د پارلمان له مشر څخه غوښتنه کړې چې دواړه نیول شوي غړي محسن داوړ او علي وزیر دې پارلمان ته حاضر کړي، خو مشر یې غوښتنه رد کړې ده. بوټو ویلي دي د ټولو په لاسلیک مو د محسن داوړ او علي وزیر د راتللو غوښتنه کړې وه، خو د پارلمان مشرانو محسن داوړ او علي وزیر حاضر نه کړل. د بوټو پر وینا په پرونی غونډه کې د دې دوه غړو نشتون له کبله پر بودیجې بحث کول او منظور کېدل لویه درغلي شمیرل کېږي. د پاکستان د اساسي قانون له مخې هم د پارلمان مشر کولی شي چې د پارلمان غړي په هر حالاتو کې هغه په زندان کې هم وي حاضر کړي، خو په حقیقت کې له دې معلومیږي چې د پی ټي ایم پر ضد حکومت غواړي محسن داوړ او علي وزیر له پارلمان څخه په قراره لرې کړي. د پی ټي ایم پر دې مخکښو مشرانو محسن داوړ او علي وزیر پاکستانی پوځیانو تور لګولی و چې ګواکې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د علي وزیر او د نورو پلویانو په شتون کې پر پاکستانی پوځیانو برید کړی وو چې د دې برید په نتیجه کې 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي وو. خو لا له وړاندې د خړ کمر په پیښه کې محسن داوړ او علي وزیر د پوځ تورونه بې بنسټه بللي وو او ادعا یې کړې وه چې په دې سیمه کې پاکستانی پوځیانو پر پی ټي ایم ډزې کړې وې چې په پایله کې د دوی 14 تنه غړي شهیدان او تر 45 پورې نور ټپیان کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ دا مهال یو ځای د پېښور په مرکزي زندان کې پراته دي. 15 ورځې وړاندې علي وزیر د بنو ځایي محکمې ته هم وړاندې شوی وو، خو د قاضي نشتون له امله د هغه قضیه یو ځل پر ځای پاتې شوې ده. دغه راز 2 ورځې وړاندې محسن داوړ هم له مرکزي زندان څخه د بنو ځایي محکمې ته لیږل شوی وو چې له محکمې وروسته بیرته د پېښور مرکزي زندان ته لیږدول شوی دی.